Richtungspräpositionen. Ich gehe nach Kino, ich gehe aufs Kino, ich gehe ins Kino oder ich gehe ans Kino. راځي چې نن په جرمن پرپوزیشن اف ډایرکشن باندې خبرې وکړو، یعنې که چیرې په الماني ژبه کې زه یو چاته لارښوونه کومه په کوم ډول سره زه کوم یو حرف اضافه توري استعمالولی شم تر څو یو چاته د لار په خاطر باندې لارښوونه وکړم. د دې په خاطر موږ 15 دانې پرپوزیشنونه لرو. راځئ چې نن په دې ویډیو کې دا ټول تشریح کوو. په الماني ژبه کې که چیرې زه یو چاته د لارې لارښوونه کوم د دې په خاطر باندې موږ 15 دانې پرپوزیشنونه لرو: nach، zu، auf، in او همدارنګه an. دا څه رقم استعمالیږي دا ټول به اوس تشریح کوو. دا هر یو حرف اضافه تور یا پرپوزیشن چې دی دا د ځان په خاطر باندې یو خپل کیس لري. لکه زه وایمه نخ سره همیش لپاره باید اکوزاتیو کیس استعمال شي، د سو سره داتیو کیس، د آف سره اکوزاتیو، د ان او د ان سره هم اکوزاتیو کیس